افغان حکومت وای په یوه میاشت کې به 40,000 کسان په کار وګمارو. دا چې حکومت نور څه کول غواړي د ولس دپاره راځي ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. حکومت وایي د یوې میاشتې په لړ کې به 40,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړو. د حکومت اضطراري کمیټې په خپله تازه غونډه کې ویلي چې د یوې میاشتې په طرز کې به 40,000 کسانو ته د کار او شغل اسانتیاوې برابرې کړو. په دغه غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غني د ملي انکشاف له ادارې غوښتې چې د ولس د بېوزلۍ او فقر په نظر کې ونیسي چې ژره تر ژره د 40,000 د کار او روزګارو بستونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځند بندیز په طرز کې هم ګڼ شمېر بېوزله او بېوزګاره هیوادوال غوغا راپورته کړې ده چې ولس له ګڼو ستونزو سره مخ دی. حکومت په همدې اضطراري غونډه کې بېځایه شویو او بېوزلو سره د غنمو په رویش هم مرستې خبرې کړې دي. تېره ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له کرونا ځپلو سره د مرستې طرح وده. دوی همداراز په خپل بیان کې پر نړیوالو مرستندویو سازمانونو غږ کړی و چې د اړتیا پر مهال د افغانستان له بېځایه شویو او کرونا ځپلو کورنۍ سره خپلې لومړنۍ بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پلو د کورونا د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته ورسېده او ترڅنګ نور آفتونه لکه سیلابونه د بارانونو له امله د هیواد په ګوټ ګوټ کې بې کورونو بې ځایه کېدل او دغه راز د طالب اورپکو لخوا د جګړې دوام او بلخوا د حکومت عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. اوس مهال حکومت له څو بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دی چې له طالبانو سره جګړه، له کرونا سره مبارزه او له پخوانۍ اجرایه سره د واک پر سر رامنځته شوی سیاسي خلاف. حکومت په دې هڅه کې ده چې د کرونا پر وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ کړي او په همدې لړ کې په هرات کې د کرونا پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سلبرسریزه روغتون باندې چټک کار پیل کړی ده او تمه ده نږدې راتلونکو ورځو کې چارې بشپړ شي. د کابل او هرات په ګډون د یو شمېر لوی ښارونو اوسېدونکي په کورونو کې کرانتین شوي دي. د ملي انکشاف ادارې مشر عبدالرحمن عطاش وایي چې په یوه اونۍ کې به 40,000 کسانو ته د کار زمینې برابرولو پروسه پیل شي. په دې غونډې کې به د کابل او هرات ترمنځ هوایي پروازونه هم وځنډول شي چې موخه د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ده. دوستانو، ستاسو د ولسمشر غني دا څرګندونې څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پشتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شاخ وخت درته غواړم.